بسم الله الرحمن الرحیم. نو راځو د سټرینګز برخې ته. سټرینګز هر څه چې د لیکنې په شکل باندې مو په پی ایچ پي کې وي نو هغه ټول سټرینګز دي. هغه د ډبل کوټ منځ کې وي که سنګل کوټ منځ کې وي او یا د بیک ټیکس یا دغه علامو په منځ کې وي، دا ټول سټرینګز دي. نو راځئ مثال وګورو. مثال په توګه زه یو وریبل ډیکلیر کوم د ایس ټي آر په نامه او دې ته یو ډبل کوټ اساین کوم. دا اوس نل سټرینګ سو، خالي سټرینګ ده، په دې کې کوم څه نشته. که چیرې زه دلته یو څه ولیکم لکه this is a string، نو دا اوس د وریبل ایس ټي آر ته یو سټرینګ اساین سو او دا سټرینګ کې لیکل دي چې this is a string. په دې توګه سره موږ کولی شو یو سټرینګ جوړ کړو او د سټرینګ سره بیا نور هم کولی شو نور سټرینګونه هم یو ځای کړو، یې کنټینیټ یې کړو. لکه خپله دا سټرینګ راواخلو او له دې سره د ډاټ په واسطه باندې تاسو جاوا سکرپټ سره اشنایي ولرئ یا نور لنګویجو سره، ته مو جمع استعمالوله، دلته مو ډاټ استعمالوو. دلته به بیا ډبل کوټ شروع کړو او دلته به یو بل سټرینګ ولیکو، مثال په توګه another string. ښه، نو اوس په دې توګه سره لومړی دا سټرینګ دلته اساین سو او بیا دا سټرینګ راواخیستل سو له بل سټرینګ سره یو ځای سو، کنکټینیټ سو، بېرته پخواني ځای ته اساین سو. راځو اوس ګورو دې سټرینګ کې څه موجود دي. ګورو دلته آوټپوټ یې راغی this is a string او another string، یعنې هر څه چې موږ د ډبل کوټ منځ کې وریبل ته اساین کړو هغه به د سټرینګ په شکل باندې، یعنې د هغه ټایپ به سټرینګ ته کنورټېږي. نو لکه دلته چې کنورټ سو هماغه ډول باندې به دې ټایپ هم سټرینګ ته کنورټ کیږي. راځئ یو بل سټرینګ ډیفاین کوو، دې ته به د سنګل کوټ په واسطه باندې ډیټا اساین کړو. لیکمه سنګل کوټیشن سټرینګ، نو دا یو سنګل کوټیشن سټرینګ سو، دې به هم آوټپوټ هماغه شکل وي، خو فرق د سنګل کوټ او ډبل کوټ په دې کې ده. لکه مخکې ما په ایکو کې هم درته وویل په ډبل کوټ کې موږ کولی شو دلته وریبل داخل کې ولیکو لکه یو وار وریبل، خو د سنګل کوټ په منځ کې نشو لیکلی ځکه دا هغه د ټکس په شکل باندې کنورټوي، یعنې هغه کوم څه چې دلته دي هغه ټول هغه وریبل نه راښي بلکې د ټکس په شکل باندې لیکي. نو دې خرابي په دې کې ده. دلته موږ کولی شو وریبل ولیکو او دلته یې نشو کولی. او د سنګل کوټ په منځ کې که چیرې مو سلش ولیکو سلش په خپل حالت باندې راولي، او که چیرې ډبل کوټ په منځ کې ولیکو بیا سلش سره مو یو بل کرکټر هم لیکو او هغه بیا ډسپلی کوو، لکه سکیپ سیکوینس چې مو مخکې وویل سلش ان سلش آر او داسې نور. کولی شو په څو لاینه کې هم دا ولیکو، لکه سټرینګ ته اساین کړه تاسو ملټیپل لاینو ته او په دې کې ولیکو this is multi line string. نو په دې سره به دا ملټي لاین سټرینګ دلته اساین شي. خو کله که چیرې موږ دا ایکو کړو یعنې آوټپوټ یې وګورو نو تاسو به وګورئ چې دا نو که چیرې موږ دا آوټپوټ کړو تاسو به وګورئ چې دا په خپل شکل باندې یعنې په یو لاین کې راځي، په دې ډول باندې نه ډسپلی کړي لکه څنګه چې دلته مو لیکلي دي. راځئ چې ویې ګورو. نو لومړی به دا پاک کړم لکه دا وریبل مو نه لرو. اوس راځمه نو ګوره چې هغه په خپل حالت باندې دلته ډسپلی سوی ده، کوم لاین بریک یا ملټي لاین دلته نه راځي، دلته یوازې په یو رنګ راځي. خو ګټه یې څه ده، یوازې موږ ته دلته دا سهولت را برابروي چې دلته موږ کولی شوی دا په مختلفو لاینو کې ولیکو تر څو هغه وضاحت د دې سټرینګ زیات شي. بس نو په دې ډول هم موږ کولی شو سټرینګ جوړ کړو او ډبل کوټ کې هم کولی شو ملټي لاین کې ولیکو
او ډبل کوټ سنگل کوټ فرق مخکې در وښول پوښ کې مو نسوی کولی سټرنګز یو ځای کو خو په دې کې کولی سوی او وریبلز نسوی کې لیکلی او دې کې کولی سوی وریبلز ولیکو په ډبل کوټ کې موږ کولی شو دا سټرنګونه د انډکس په شکل باندې هم دلته اکسس کو چې دا د اریز په برخه کې بیا مو وایو لکه زه وایم دریم انډکس دی سټرنګ نو دریم انډکس سټرنګ داسې راځي چې T0 H یو راځي I دوه او S دریم راځي نو دې ځکه به اس مو ته ډسپلی سي یا مثال په توګه دلته موږ کولی سئ منفي 3 ولیکو چې د اخر لخوا شروع سي او که ته خواته راځي که منفي او مثبت موږ په همدې توګه سره استعمالولی سوی دا مو د اریز په برخه کې وایو همدې توګه سره تاسو کولی سئ ځینې یوزفل میتډونه دي ګټور میتډونه د هغه استعمال کړئ د هغو په مرسته تاسو کولی سئ د مثال په توګه str length دې سره تاسو کولی سئ د سټرنګ length معلوم کړئ چې دا سټرنګ چې ده دا څومره length لري یعنې اوږدوالی زه به دلته سټرنګ ور پاس کړم دا لاین به پاک کړم راځئ آوټپوټ یې وګورو رفریش ګورو چې 50 کرکټره په دې کې موجود دي نو دا و د لینت برخه یې کولی شئ ځینې نور میتډونه هم استعمال کوو صرف STR ولیکئ نو تاسو به ډېر زیات میتډونه دلته ووینئ لکه ریپلیس ده شفل ده ریپلیس ده ورډز کاونټ د ورډ تعداد یې معلوموي او داسې د ریپیټ ده څومره دا کرکټر کې ریپیټ سوی ریپلیس ده او همداسې بیا شفل ده بیرته له سره شروع سو نو په دې توګه تاسو ډېر زیات میتډونه دلته کولی سئ نور هم وګورئ سټرنګ لینت ده سټرنګ کمپیر ده سټرنګ کیس کمپیر ده چې دا یې اپر کیس لور کیس په نظر کې نه نیسي همداراز سټرنګ پوزیشن ده سټرنګ کرکټر ده ډېر زیات میتډونه لري تاسو کولی سئ دا ټول استعمال کړئ تر څو د سټرنګ سره ښه دغه وکړئ عملي اجرا کړئ یا کولی سئ سټرنګ سپلیټ استعمال کړئ سپلیټ یو ډېر مهم میتډ ده چې دې په مرسته تاسو کولی سئ یو سټرنګ په برخو ویشئ صرف یو کرکټر مشخص کړئ په کوم کرکټر په اساس باندې یا په کوم لینت کې یا په کوم ځای کې د سټرنګ مو برخې کو بس دې مشخصې په معلومولو سره تاسو کولی سئ دا سټرنګ په برخو باندې وویشئ نو داسې ډېر زیات نور یوزفل میتډونه مو لرو سټور مو دلته نسوی کارولی خو تاسې کولی سئ د سټرنګ PHP.NET په ډاکومنټیشنز کې وګورئ هلته به تاسو دا ټول سټرنګ میتډونه پیدا کړئ او یا W3 سکول ته ولاړ سئ که چیرې هغه تاسو ته اسانه وي هلته هم تاسې معلومولی سوی نو دا و د سټرنګز برخه راتلونکې برخې کې به مو وایو چې اریز څنګه کار کوي او څنګه مو کولی سئ ارې ډیفاین کړو او ارې سره کار وکړو